د عجایبو نړۍ دوهمې برخې ته ښه راغلاست. دا د معلوماتي ویډیوګانو هغه لړۍ ده په کوم کې چې به موږ د کائناتو او نړۍ مطابق حیرانونکي او دلچسپه حقایق اورو. نو خپل سیټ بیلټ وتړئ او تیار شئ د عجایبو دنیا ته د داخلېدو لپاره. د هانګ کانګ یو بزنسمن مستر چاهو د هغه شخص لپاره 65 میلیونه ډالر د ورکولو اعلان کړی دی کوم چې د دې لور د واده کولو لپاره راضي کړي. ډېر خوشحالیږئ مو هغه ځکه چې د دې هغلې لور لیسبیانه ده او لیسبیان هغه جنۍ ته ویل کېږي چې د هغې په هلکانو کې نه بلکې په جینکو کې دلچسپي وي. یاره ویزا او پاسپورټونه بند دي که نه 65 میلیونه ډالر ډېر شی دی. یو ټری خو مو باید کړی وی. په دنیا کې یو داسې ځناور هم شته چې جمپ یعنې ټوپ نشي وهلی. نه دا نه، هغه دی پیل، ځکه چې د دې سایز ډېر غټ وي او بله دا چې وزن یې 14,000 پاونډه ته رسیږي. په ناروې هیواد کې د هیلډن پریزن په نوم یو عالیشان زندان موجود دی کوم چې کټ مټ د یو 5 سټار هوټل په شانته دی. په دې زندان کې قیدیانو ته هر ډول سهولت موجود دی، یعنې یخچال، تلویزیون، صوفې او لوکس اتاقونه. او همدې سره قیدیان کولی شي چې هر ډوله ویډیو گیمز یعنې پبجي، فری فایر، ډیډی، کلش او داسې نور گیمونه ولوبوي. د پبجي پلیرانو لپاره ښه طلایي چانس دی. یارانو بیکونه مو وتړئ او ځانونه تیار کړئ او مرش په ناروې. لمر زموږ د کهکشان یعنې ملکی وی ګلکسي نه د پوره تاویدو لپاره 22 کروړه کاله وخت ضرورت لري او تر اوسه پورې لمر 20 ځله دا چکر وهلی دی. کله چې زه په سهار چایو کې میلمه ته شاتو پلیټ مخې ته کېږدم نو ما تر څو مړۍ جوړه کړې نه وي چې میلمه نازوانه پلیټ داسې پاک کړی وي چې مینځلو ته هم ضرورت نه وي. مګر یوه د شاتو مچۍ د 1 کیلو شاتو د جمع کولو لپاره دا غریبه 50 لکو ګلانو چکرې لګوي او میلمه نازوانه بیا داسې په بې رحمۍ سره خوري او دا فکر نه کوي چې دې بیچاره مچۍ به دا شات په څومره خوارۍ او زارۍ راټول کړي وي. د طبي تحقیق مطابق که د انسان 15% سږي خراب هم شي نو د انسان بدن یې په یو کال کې دننه بیرته عادي حالت ته راوستلی شي. یو عام شخص په یو ورځ کې 1 نه 2 لیټرو پورې سلیوه یعنې لیاړې پیدا کوي کم چې په یو کال کې تقریبا 230 لیټره کیږي. که چیرته د یو عام شخص عمر 80 کاله وي نو دا شخص په دې ټول عمر کې 50,100 لیټره سلیوه پیدا کوي په کومو چې 2 حوضونه په مکمل ډول ډکیږي. جاپان خاص هم په خپل عجیبه او ناشنا کارونو او رواجونو له وجې په ټوله دنیا کې مشهور دی او یو رواج پکې دا هم دی که چیرته د جاپانۍ جنۍ غاښونه کروک ټیت یعنې کاږه واږه غټه واړه مات رامات وي نو هلکان ورته د نورو جنکو په پرتله ډېر وخت ورکوي او دا د حسن یوه برخه ګڼل کیږي. د جاپان د غاښونو ډاکټران بچارهګان خو به وږي دمئ نو که د کومې جنۍ غاښونه زموږ په ځای کې داسې کاږه واږه وي نو موږ بیا د حسن صفت په دې الفاظو کوو: کنډاسه، غټخولي، داړو او داسې نور خواږه الفاظ ورته استعمالوو. خوږو دوستانو نننۍ ویډیو بس همدومره وه. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ او په کمنټ کې دا هم ولیکئ چې کوم معلومات مو د ټولو نه ډېر خوښ شو. که چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن پریس کړئ تر څو زموږ نوې راتلونکې ویډیوګانې د ټولو نه مخکې تر تاسو ورسیږي. تر بیا چې د یو نوې معلوماتي ویډیو سره ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم ما اکرام مدیر ته اجازه راکوي. د الله په امان.